بسم الله الرحمن الرحیم. په هېواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په هکله د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هېوادوالو ته خبر ورکول کېږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هېڅوک په خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کوي. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کېږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کېږي. همدارنګه په ټول هېواد کې د نشهیي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیټکا، چرس او د نورو ټولو نشه کوونکو شیانو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات او صادرات او د نشهیي توکو د تولید کارخانې ممنوع دي. که هر چا د دغه فرمان د حقونو څخه سرغړونه وکړه، د اسلامي امارت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي او د سخت مجازات سره به مخ کېږي.